د مؤمنانو میندې نه دي، د مسلمانانو میندې. هیڅ وخت کې یوه مور نه غواړي چې د ده اولاد د دومره بد اخلاقو بې تربیې سي. بشک هیڅ وخت کې یو پلار او مور نه غواړي چې د ده اولاد د دومره بد اخلاقو بې تربیې سي. ځکه مور او پلار له هر چا سره ږیره او سر سپینوي، هغه د دې دپاره سپینوي چې زما دا بچی. خو دلته دغه بیچارهګان د مور او پلار پر ځای د کلیسا د مزدورانو د سکاټ میلر د زامنو په غیږ کې ورلوېدلي دي نه. بالکل یو څوک چې د مور او پلار نه غیږې نه لاړل درنه او بیا د کلیسا د مزدور د کلیسا د سپو د پرېمنځونکو په غیږ کې ورولوېدل، یقینا د ما خوا ورته بده سي، ما خوا دې باندې ورته بده سي چې په هر چا باندې مور او پلار یادېږي نه، په هر چا باندې مور او پلار، بالکل په هر چا باندې باید مور او پلار یاد نه سي، بلا د مور او پلار ور وګرځوي. دغه ماشوم ته دا ګوره ماشوم و بیچاره، پلار دی والا انسان د مسلمان د الحمدلله د مسلمان تربیه به یې درکړې وي، مور د مسلمانه ده، کېدای شي دغه مورجانې ته دی وایي کېدای شي ټولو ته دعا وکړي، خو لږ شرم وکړي، لږ حیا وکړي، د کلیسا د مزدورانو له غېږې نه ووځي، خپل د غیرتمن پلار د غیرتمنې مور غېږې ته لاړ سي. الله اکبر. بشک دا یو کس زلمار چې دا خبرې واورېدې قاري صاحب کته څه. الله اکبر. نو بیا دې هم کور ودانې سي وشرمېدو لږ شرم یې وکړل نه شوې پوه. هو قاري صاحب دوی دا فکر کړی دغه یوه ویډیو چې د کلیسا جاسوسانو مزدورانو جوړه کړې، بیا یې اخوا دېخوا پکې لاسوهنه کړې، بیا یې نشر کړې. د دوی دا فکر ده چې دا بعضې خلک اوس موږ ته سر راښکاره کوي، موږ ته چې کومې کنځلې سوي دي تاسې په ټول عمر قسم په خدای که دومره کړي وي لکه نورو خلکو چې موږ ته کړي دي. الحمدلله د موږ حوصله نه ده بې حوصلې سوي، موږ نه یو بې حوصلې سوي، موږ حوصله الله څه نه ده ورکړې. موږ همدغسې دا تاسو نیک اعمال ورکوئ، خو تاسو حقیقت چې تر څو درکوئ بیا به هغه وخت کې له لاسه به مو هر څه ورکړي وي. همدغه وردک صاحب کشکې دلې پاتې سوی وای چې خبرې مو ورسره کړې وای او دومره خپله تربیه ښکاره کړې وای. ښه راځه په خیر. مهرباني شاهد خان، مهرباني. شاهد خان مایک دې خلاصه. پښتو عمر مهرباني. پښتو عمر مایک دې خلاص. اللهم مس خان صاحب مهرباني. خان صاحب مایک دې خلاص. السلام علیکم. وعلیکم. څه حال دی د قاري صاحب؟ ښه جوړ یې؟ قدرمن سي. قاري صاحب تا چې څوک کنځل وکړي بس هغه د کلیسا مزدور سو، که تا چاته وکړه ته بیا څه شي؟ نو د کلیسا مزدور د کنځلو په خاطر مو نه دي ورته ویلي د کلیسا مزدور. که چیرې د کلیسا مزدور هر کنځلمار ته موږ ووایو نو 90% نن په میډیا کې ټول پښتانه کنځلماران دي. اوس تا ته وکنځلې وکړې غوږ نیسه مایک دې مشهور کړي. 90% ټول کنځلماران دي. د تا له کنځلو سره که د تا په زړه کې یو څه وي خو ووایه، هله زر کوه، بیا وخت مه ضایع کوه، شروع سه په خیر. هله مخکې ځان کنټرول کړه قاري صاحب، خو دلته کلیسا مزدور مه وایه، که کنځلې کوې ځان بیا ته ومې کوه، یو څه وکړې په خیر، مهرباني وکړه. ته بیا د ټاس والا یې. هله ګونګی شو الحمدلله. مایک خلاص سم ورته انتظار. ځان دې شیشه ټکوه. مسیحا السلام علیکم قاری صاحب، ټول دوستان ستړي مسئ او لاندې اورېدونکي، امید دی ښه یاست قاری صاحب، وخت مو په خیر روان یې، څه کثیر یې څه حالات. دا کس دا فکر کوي قاری صاحب
چې دی دا فکر کوي چې ښه خلک ښکنځل کوي او د کلیسا مزدوران د کلیسا مزدوران چې دي هغه بیا ښکنځل نه کوي، هغه ډېر ښه خلک دي. نو خبره دا ده دی دلته خپله راسي، دی دا فکر کوي چې نیک خلک چې دی اوس قاري صاحب ته به نیک خلک ښکنځل کوي، د کلیسا مزدوران به یې نه کوي. یو څوک چې د علماو عزت نه کوي، د علماو شرف نه ساتي، وقار یې نه ساتي، نو هغه څه وي؟ خو د کلیسا مزدور یا د قاري صاحب خبره د کلیسا مزدوران به راځي ورثة الانبیاو ته به خامخا ښکنځل کوي. همدغه خو اصلي خبره ده چې قاري صاحب یې خلکو ته کوي. نو دا زموږ ورور چې و سر یې نه و خلاصوی قاري صاحب، دلته راځي وروره د علماو عزت چې دی دا پر موږ پر عامو خلکو باندې بیا زه خپله مثال زه خپله هم په امیانو کې حسابل کېږم، تر یوه حده مې هغه تر یوې کچې تر وړې دورې پورې مې هغه دیني علم مطالعه کړی دی، خو لویه دوره مې نه ده کړې. نو خبره دا ده چې موږ تاسې ټول امیان یو، باید د علماو احترام وساتو. چې کله د علماو بې احترامي کوو نو خامخا به د کلیسا مزدوران یو. نو موږ خو څه وروره د جنت مرغان خو نه راڅخه جوړېږي، هم به د علماو بې احترامي کوو، هم به ښه خلک موږ یو، هم به وروره دینداره موږ یو، هم به جنتیان موږ یو وروره، هم به وروره جنت ته هغه د چا خبره دوژخ ته به علما روان یي، موږ به جنت ته روان یو. دا اوس کېدلی چې دا خو نشي سره کېدلی، اور او اوبه خو نشي سره ګډېدلی. اوس دغه لاندې خلک زیاتره قاري صاحب راشي تاسې ته بد رد وایي، بل څه یې نه دي زده، بس راشي که زده دلته رد بد وایي. قاري صاحب خو دا کلونه راهیسې تاسې ته مخکې یو کس راغلی و، مخکې یو کس راغلی و، وایي قاري صاحب داسې مسأله ده. نو ما ورته ویل د الله بندګانو چې دا دومره عمر تاسې زه ونه پېژندلم او اوس مې د کلیسا د مزدورانو په خولو باندې پېژنئ، الله مو بیخي همداسې پسې ورک کړه لکه هغسې ورک دي. د تاسو د المؤمن دارالحفاظ فیسبوک پاڼه کې بعضې ملګرو د تاسو یو ویډیو راخیستلې ده، نشر کړې ده. نو باور وکړئ چې د ډېرو اخوندانو دپاره په مخ باندې یوه درنه چپېړه وه. المؤمن دارالحفاظ فیسبوک پاڼه کې عمر جان تاسو به لیدلي و قاري صاحب، نو د مسیحا جان هغه ویډیو نشر سوې وه. الله دې دوی ته اجر ورکړي. خبره دلته دا ده مسیحا جان چې موږ دا خلق نه ملامتوو، دا بیچارهګان دا ملامت نه دي چې د تا یو داسې چا چې هغه ټول عمر تاسو ته د هندوانو ډرامې ترجمه کړي او تاسو ورته زړلي وي، نو زه خو مو پېژنم ځکه زه ګیله نه درنه کوم. او دا مسأله هم داسې نه وي چې هر وخت کې به موږ هغه طبیعت بې حوصلې درجې ته رسېدلی وي. دا ظالمان که په دې باندې پوهه سي ای ظالمانو چې همدغه ویډیو تاسې تعقیب کړئ، چونکې دغه د کلیسا مزدورانو خو ډېره لاسوهنه پکې کړې ده، کته او پورته او مخکې او شاته یې کړي ده، تکبیرونه یې له یو ځای سره لګولي دي، بل ځای له بل ځای سره لګولي، او د محمد رسول الله د ناموس او د صحابه او توهین هېڅ فکر ورباندې نه ده کړی. په خدای قسم په خپلو ځانو به شاهدي ووایي چې موږ منافقین سوي یو. دا دغه خلقو ته د کلیسا د مزدورانو په چمبو کې راغلی دي. الله په ذات قسم په خپله به اقرار وکړي چې دا منافقین سوي دي. خو خیر به هر حال موږ له دوی نه ګیله نه کوو، ګیله مو نه ده جنې په کار، تر خپله وسه پورې به دوی ته همدغه کوشش کوو. زه کله کله یو ورځ زه ډېر ګیلهمن سوم عمر جان، ډېر دلته له ځانه سره ناست وم، مال اوس د موږ دپاره په کار همدغه و چې په غیر مسلمینو ته مو دا دین ښودلی او اسلام ته مو راوستلی. موږ له خپلو نه یو ورفارغه. همداسې ده قاري صاحب، حقیقت بالکل. د مسلمان بچی به یې د مسلمانه کورنۍ کې به پیدا یي، ځان ته به مسلمان وایي. مسیحا جان دې نقطې ته دې پام ده که دې نه ده پام؟ و قاري صاحب، ځان ته به مسلمان وایي، په مسلمان کور کې د مسلمان پلار د مسلمان ټولنه کې برالوی سوی. موږ دوی ته له دین له دعوت نه یو خلاصېد راسه مسلمان صبیر ته له سره او ایمان دغسې د اسلام دا اوس به د موږ کار همدغه اوس موږ نورې دنیا ته لګیا وای چې ګوره راسه ای مسیحیانو، ای روافظو، ای هندوانو، موږ له خپلو نه یو خلاص. د ما خپل په میډیا کې داسې سوی ده د دوه خپو سپی له ځانه جوړ کړی، یو خو د څلورو پښو سپي دي، یو د دوه پښو سپي دي. دا د دوه پښو سپو ته اوس دین ورښیو چې ای د دوه پښو سپیه، دا د مسلمان اخلاق نه دي، دا د دین اخلاق نه دي، دا د اسلام لارښوونه نه ده. کله چې د کلیسا مزدوران د سکاټ میلر زمن د کلیسا جاسوسان د یو عالم یو دوه خبرې درې خبرې درته راواخلي، بیا یې کاټ کړي، بیا یې لرې کړي، بیا یې هغه ځای ورسره یو ځای کې چې د ده پکې ګټه وي هغه خبرو باندې یارې تحقیق کوه، یارې څېړنه کوه دا خبره د څه شي دپاره وه، دا په څه انداز سوې ده، ولې سوې ده، په کوم څه سوې ده، بیا فکر ورباندې کوه. نو اوس موږ تاسو مجلس کې دوه دقیقې راځه. بېشک
دا خلک زیاتره داسې دي دوستانو، نن ما د یوه سره بل لایف کې هم بحث وکړ د قاري صاحب اړوند. هغوی ټول دغه ټول مشکلات چې دی قاري صاحب ته جوړوي، ټول دغه که هر چا ښکنځل وکړه دا پر قاري صاحب تاوانوي. د هغوی تر ټولو ستر هدف څه دی چې د قاري صاحب مخنیوی وکړي، په یو چل نه په یو چل. حتی دغه د شیطان وظیفه اوس دوی پر غاړه باندې اخیستې ده. شیطان یې خپله نه کوي، زموږ ستاسې هغه د اوسنیو علماو دغه یو مثال ورکړی دی. شیطان چې دی خپل وظیفه پرېښې ده، اوس دوی د هغو پر ځای شیطانان ګرځېدلي دي. دوی اوس په قاري صاحب پسې دي. ورور وایي دی نن یو ماته وایي دی ولې د جهاد فتواوې نه ورکوي. نو ما ډېری بحث ورسره وکړ په هره لاره کې. ما ورته ویل ګوره تبلیغ هم فرض دی. ولې حضرت عمر په خلافت کې ما ورته ویل ولې هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه ته ولې امر وکړ نور مخ ته مه ځه ترکیې طرف ته، نور باید دا خلک چې تاسې دا کومې علاقې په د کړي دغو ته دعوت ورکوي. دا خلک صحیح مسلمانان کوي وروره، نیولي مو دي تر خپل اسلامي نظام مو لاندې کړي دي وروره. اسلام یې نه دی زده، کلمې مو نه دي ورښودلي، قرآن کریم مو نه دی ورښودلی، په احادیث باندې نه پوهېږي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې نه پوهېږي. دا خلک پوه کړي، تبلیغ هم پر ځای دی. او بل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دغه آیت کریمه زه هر وخت وایم. اوس قاري صاحب دومره وس لري چې هغه دلته راشي د شیعهګانو خلاف د روافظو دغه 4 فرقې چې دا شیعهګان دي د شپږ هغه اصلي شپږ دي، بیا په هغو کې د نور د دغو مخنیوی خو قاري صاحب کړی دی. دا که اوس ما هغوی ته دا خبره وکړه دغه نن په هغه لایف کې هغه کس ته مې وکړه مال پر ځای که موږ د قاري صاحب خوله وربنده کړې چې ته به نور شیعهګانو ته به مثال دعوت نه ورکوې، نور موږ د هغوی سره صلح آمیز چلند کوو. مال آیا ته ماته دا مثال دغه راکولی، دا رسمیت راکولی شي چې د شیعهګانو د علماګانو خپل خولې بندې هغه خپل دعوت نه کوي؟ زموږ ستاسې سنیان نه بېلارې کوي، خو ټول درس که بېلارې کوي. قاري صاحب به چوپ شي وروره، هغه هره ورځ راځي پر منبرو کښېني وروره هره ورځ تبلیغات کوي. قسم په خدای ما ورته ویل دا زموږ ټول پښتانه بیا اړولي، بیا به سبا هغه ستا سره جنګ کوي چې ته غلط یې، علي مولا دی د علي رضی الله عنه څخه بیا خدای درته جوړ کړی، بیا هغه په چاره ګرځوي قاري صاحب. دا خو زموږ د روانو نسلونو مبارزه ده چې قاري صاحب یې کوي. ما ورته ویل دا که چیرې قاري صاحب دا اقدامات ونه کړي، باور مو اوسه د قاري صاحب خوله مو وربنده هم کړه. قاري صاحب څو ځله ناراضه شوی دی شخصي کې، قاري صاحب ما تاسو ته میسج نه دی کړی چې ضرور راسه، دلته د ځوانانو ذهنیتونه در سره جوړېږي. زما قاري صاحب ته په خپله باندې میسج ورکړی دی، ځکه زه پوهېږم چې قاري صاحب وړتیا لري ماشاءالله، الله جل جلاله دغسې په صحه او بلیغه ژبه هم ورکړې. د خلک ډېر په اسانه په ډېره نرمه لهجه سره په ډېرو اسانو الفاظو سره خلکو ته ډېر غټ علم ورکولی شي. او دا کمال پر چا کې نه وي. زما ځینې استادان داسې ولکه قاري صاحب چې ډېر په اسانۍ سره دا کتاب نه وي د کاپیه د املا جامع درته کښې به شوی، د اول سره به سر تر پایه چې د مبني هغه ټول هغه اصول به هم درته بیان کړه، هغه د محرب دا به هم درته بیان کړه، په دا یو ګړی کې ټول کتاب درته خلاص کړي. نو قاري صاحب ته خدای جل جلاله ډېره په صحه ژبه ورکړې ده. ما خپله قاري صاحب ته دا په وار ویلي دي چې راسه باید بحث وکړی شي، باید دلته د ډیپلوماسۍ میز ته دا خلک راوغوړي، دا شیعهګان دلته بحث ورسره وکړي تر څو دا زموږ ستاسې سنیان اول په دې پوه شي چې وروره دغه شیعهګان څه رقم شرکي نظریات لري، څه رقم کفري نظریات لري، څه رقم صغیره ګناهي کوي، څه رقم کبیره ګناهي کوي، چې د دې څخه ځانونه وساتي. و هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، وایي سهار به یو کس مسلمان په آخره زمانه کې ماښام ته به کافر وي، په ځان به خبر هم نه وي. چې په دغو شیانو خو دا زموږ ستاسې خلک په عقیده خو پوه شي، قاري صاحب یې سر ورخلاص کړي. نو خبره مې دا درته کول دوستان، نن هغه کس ته ما دغه خبره وکړه مال که اوس ګوره د قاري صاحب خوله بنده کړي، ته وروره د شیعهګانو خولې نه شي بندولی، ته مثال د نورو ډلو فرقو دلته خولې نه شي بندولی، هغوی خپل دعوتونه کوي. ټول زموږ ستاسې دغه حق پرسته زموږ ستاسې دا ډله چې د اوس ګوره 2 میلیارده مسلمانان دي په دنیا کې، زموږ ستاسې دا سواد اعظم د تر ټولو غټه ده، سواد اعظم ډله زموږ ستاسې د یو عرب خالي موږ ستاسې سنیان دا ټول د په دغه 10 کاله کې چې د قاري صاحب په څېر د علماو خوله موږ وربنده کړو، په 10 کاله کې بیا قاري صاحب 50 کروړه نفر به در اړولي، ټول به وروره د هغو مذهبونو ته تللي، موږ ستاسې به نه بچ شي سبا، موږ ستاسې به تاسې کاپیران شوي یاست. نو خبره دا ده چې خبرو کې اضافه کوم د سره دا نن ما یو ویډیو لیږلې ده، شیعه رافضي اخوند د سنیانو په جامه کې، د څه شي په جامه کې؟ د سنیانو په جامه کې. کاشکې مې هغه ویډیو تا ته لیږلې وای عمر جان ابابیل جان در سره ده، تا ته مې لیږلې مې ده درته و قاري صاحب ما سره دا ویډیو ته ښکاره کړي، زه مسلمانانو ته یو څه شی په ګوته کړم. بل مسیحي جان دا کوم کس ده د تاسو چې په دې اړه خبرې وکړلې، دې کس دا د ما لایف ته راغلی و په خپل لایف کې به ویډیوز یې ویستلې چې د خلقو کفر د ما ته څوک ثابت کړي، دلته ما ته مخامخ ناست وای دا بحث نه در سره کوم، په خدای قسم
هغه ورځ د دې ملګرو په یاد ده مسیحا جان ته به وي که به نه وي دلته مخامخ راته راغلل مال دغه خبره ډوزه دي عمر جان په یاد مو نه کوم په یاد نه ده قاري صاحب محترم زه د خپلې خبرې نه ګرځم هغه خبره یې وایي واخیست زه له خپلې خبرې نه ګرځم ښه اوس بیا څنګه پوره ولاړېږي د الله د دین دښمنه د هندوانو دلاله اوس بیا څنګه له دې نه ګرځې تو خو لږ میدان ته راسه بیا په دې میدان کې دلته پته لګېږي او بیا بله مهمه خبره هغه دا ده تاسې وګورئ د موږ په منځ کې د سني ملا په نامو باندې څه شی جوړ کړی ده هغه یې جوړ کړی ده ته دا ویډیو چالو کړه ستا مسلمانانو زه دلته یو څو نقطې درته په ګوته کړم چې د موږ د عام مسلمانانو ورباندې پوهه سي عمر جان ته دا سکرین دی غټ ستا در سره که نسته تاسو روبل موبایل لکه سې نسته غالبا قاري صاحب دغه چمتو کېږي یو دقیقه انشاءالله ښه یو خبره ما بله درته اضافه کول دی به خپل ویډیو ولګوي دغه کس چې ته اشارتن د نوم واخیسته دا سم سوه بله ورځ یې زه وغوښتم او ستا نه یم بخښنه وغوښتل شاید ستا لایق ته هم راسي بیا بخښنه درنه وغواړي ما ورته ویل ملقاري صاحب دی عام کس نه دی داسې نه دی چې په افغانستان کې یا دی خلک نه پېژني یا مثال خلک دی نه پېژني دو طرفه ما ورته ویل او بل مال د قاري صاحب چې دا کم کار کوي ما ورته ویل دا چې دی د هغې خوا هم دغومره اجازات ورته راغلي دي ما داسې نه دی چې بغیر اجازته یا بغیر له کوم فهم او شعوره دا کارونه دی مخ ته وړي بیا مې سر ور خلاص کړ په زیلایب ته وغوښتم باور دی اوسه درې څلور وارې ول زه بخښه ځینې غواړم زه بل وخت هېڅ وخت انشاءالله پر قاري صاحب نه لګېږم انشاءالله شاید درته راسي او بخښنه درنه وغواړي هغه هم داسې نه دی چې قاري صاحب ما دغه دلایل ورته وړاندې کړه ما ورته ویل زه فرض یې که د قاري صاحب خوله دې بنده کړه بیا به څه وسي بیا به دغه کارونه نو خلک به سره جنګېږي قاري صاحب خو په دې دلته راولي شیعګان په دې پوهېږي چې دغه نظریات مه لري چې صحابو ته توهین کوي بیا مسلمانان وژني ورور دا زموږ مقدسات دي دی په دې سر ورخلاصوي ملقاري صاحب چې وروره قرآن مه یادوئ چې وروره 10000 آیاتونه دی قرآن 6666 آیاتونه دی دی په دې پوهېوي که ته غلط نظر ولري دا کفر هم دی او سنیان په دې خوا به دي دا د سنیانو مقدسات سبا مو وژني سبا جنګ در سره کوي تر دغه تر مخه د دې جنګ مخنیوی کوي ما ورته ویل قاري صاحب په دې مې سر ورخلاص کوي قاري صاحب سر یې اوس خلاص شوی دی انشاءالله ښه تر ډېره پورې دا به انشاءالله په نږدو کې وشي دا ویډیو تاسې ولګوئ ډېره بخښنه غواړم قاري صاحب چې ستاسې په خبرو کې در ولوېدم وبخښه مسیحا جان انشاءالله دغه تاسو د خبرې زه به د خپلو خپرونو رسمي اجازت به زه نشروم تاسو ته که دې رب رضا دا یوه خبر او دغه مسلمانانو ته وایم دغه کامره داسې خفه ده نه پوهېږم چې ولې قاري صاحب دا ویډیو چالو کړه چې دا څنګه راځي دا ویډیو چالو کړه دا ویډیو لږ ورسره بیدار سه په غځې کې ودره دوستانو دا تاسو پیژنئ له دې سره هلته لاندې په ویډیو کې لیکلي دي علامه هدایت آغا دغه هغه مسلمانانو ته اوس مبارکي ورکوي دغه آغا د ما خپرونې ته راغلی ده افغان صاحب د ما اکاونټ ته ننوځه په بل موبایل هغه ویډیو راواخلسې وایي د تا په کتابونو د تا په قرآن د تا په احادیثو د تا په کلمه کې وایي زه امتیاز یې در وکړم همدغه کس ماته ویلي دي ته اوس دغه ویډیو سوکه پسې ګوره په دې څنګ کې څوک ولاړ ده په دې څنګ کې دا پټ رافضي مجوسي ولاړ ده د دې په څنګ کې دی اوس څه ورته وایي چې دا د ما په کتاب دروغ وایي د ما په دین د ما په پیغمبر د ما په قرآن دروغ وایي سبحان الله ای ظالمانو ای د الله بندگانو که ځانو ته مسلمانان وایسته ما خو د دلته د زنده‌آباد او د مرده‌آباد او د جمهوریت او د امارت او د بل دغه پیري خو مې نه دي درته کړي نه مې د پلار دی په تاسو وګورئ خو همدغه څه چې زه درته په ګوته نه کړم خو سبا دې په قرآن دروغجن کوي چې په قرآن دروغجن کې کافر یې کړی له ایمانه یې خلاص کړلی ته اوس دغه ویډیو ته چالو کړه عمر جان ټول مسلمانان متوجه سي ټول عالم اسلام ټول مسلمان ته دې غدیر دې مبارک دې صدقه ته رسول خدای دې من كنت مولاه فهذا علي المولى الحق مع علي مع الحق القرآن مع علي مع القرآن مو اهل تشيع درېږي نه بنا په غځای کې دراوه ویډیو په غځای کې دراوه اته بیا دوباره تکرار ته ضرورت نه وي ګوري دا څه وایي من كنت مولاه فهذا علي مولاه دا خبره کوي دا د چا کتاب وای دا د ما کتاب وای د ما د تا مړو زندو ته چیلنج له ټول مذهب نه دی په صحیح سند سره همدا روایت راته ثابت کړه مړو زندو ټولو ته د چیلنج ده دا روایت
ته څنګه د اهل سنت له کتابونو روایت را اخلي بل د غدیر خم عید غدیر خم له ټولو اهل بیت له 1200 امامانو چیلنج در کوم عید غدیر خم ماته د اهل بیت له مذهب نه راته ثابت کړه چې اهل بیت د اختر جوړ کړی وي امام زین العابدین علیه السلام امام باقر علیه السلام امام زه د عام او شایع وتایم سره بیدار سي د تاسو په ایمانو په عقاید او تجارت درته کوي دا لکه مسیحیانو کرشتینیانو سي ځان ته کرسمس جوړ کړی ده دوی د ځان دپاره همدغه سي عید غدیر جوړ کړی ده د څه شي دپاره بسم الله الرحمن الرحیم زما طرفه ټول مسلمانانو ته څومره چې کلمه وي هغې ته یوم عید غدیر ډېر مبارک دا هغه ورځ ده چې پیغمبر علیه السلام د حضرت علی علیه السلام لاس اوچت کړو او ټول اصحاب کرامو ته یو لک اصحاب کرامو ته وفرمایل چې زه د چا مولا شابس دا اوس سني ده دا تاسو سپېڅلئ دا سني ده نه خریش دا تر همدغه هدایت لوی خطرناک مجوسی ده تر همدغه په څنګ کې چې ولاړ ده خو تاسې د سني په جامه کې رامخکې کړی ده دا وپېژنئ دا اوس ګوره د ما په شریعت ته ګوره وایي عید غدیر خم د تا که په رسول الله ایمان وای رسول الله درته وایي چې د مؤمنانو دپاره 2 اخترونه د مسیحي جان تاسو خو شکر پوهېږئ په دې خبرو رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وایي چې د ما د امت دپاره 2 اخترونه دي وړکی لوی اختر دا دریم اختر دی پکې له کومه کړل خو معلومه خبر ده چې مجوسی یې ځکه مجوسیان نوروز لري عیسویان کرسمس لري روافض عید غدیر لري وغیره وغیره بیا دلته څه وایي وایي نبي علیه السلام د 1,000 صحابه مخ د تور سه د رسول الله امتیان لا ژوندي دي 1,000 په غدیر خم کې 1,000 صحابه و چې 1,000 خو په مکة المکرمه کې په حجة الوداع کې ول نبی علیه السلام سره په غدیر خم کې ګوري غدیر خم چیرې ده له مکې مکرمې سي روان سي 15 ورځې لاره ده د وخ او د پیاده په 18مه ورځ د الحجې نبی علیه السلام عید غدیر خم ته د غدیر خم ته ورسېدل غدیر خم د مکې او د مدینې په منځ کې یو ځای ده د جحفه لڅنګه په دغه منطقه کې ده 15 ورځې نبی علیه السلام سفر وکړل یوازې د مدینې صحابه ورسره ول نبی علیه السلام سره تاسو د موږ په دین باندې دروغ وایسته چې هر څومره دي د اهل سنت په جامه کې رامخکې کړي زه به د مسلمانانو ته ورپېژنم چې دا د ما د پیغمبر دښمن د ما د دین دښمن د ما د شریعت دښمن چې اوس پسې پرېږده بل کوم دروغ وایي ما نفس د هغې مولا علي دی او دا آیت نازل شو چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي وایي دا آیات د علي رضی الله لاس اوچت کړل او دا آیات را نازل سول و د الله د دین دښمنانو ای د الله د پیغمبر دښمنانو ای دی الله جل وعلا دی رسول صلی الله علیه وسلم دی اهل بیت و دښمنانو اليوم اکملت لكم دی عرفات په ورځ نازل سوی ده په مکة المکرمه کې په حجة الوداع کې را نازل سوی ده غدیر خم 15 ورځې وروسته ده هلته دا آیات نه ده را نازل سوی دومره جاهل دومره نادان دومره له قرآن او له دین او له پیغمبر له شریعت نه لري دا اوس خلق ورته ولاړ دي خلقو د عام و شایع ورته وایم لږ غیرت په ځان کې پیدا کړی لیک حقیقي مینه د اهل بیت و محبت وزن کې پیدا کړي دا مې یوازې یو نمونه درته وښودله دا به ډېر داسې خلق درته رامخکې کړي دا یم لکه چې غالبا په متعه باندې رودی کړی د عمر جانه بس بالکل ښه نو مسیحي جان د موږ له چا سره څه دي د موږ په دې میډیا کې د تاسې په شکل ځوانانو ته د الله په ذات قسم ضرورت لرو د نورو انسانانو په شکل ضرورت ورته لرو چې د الله په پیغمبر غیرت وکړي د الله په دین غیرت وکړي دا موږ تاسو ته دغه د صحابه او دغه کارنامې تاسو راواخلي موږ چې دی له ما سره زه تاته یو مثال درکړم و مسیحي جان موږ د خلقو ته د خیر اراده لرو په الله قسم قرآن مو ورته راخیستلی ده د الله په ذات قسم همدغه اهل بیت مو ورته راخیستلی دي سراسه میدان ته په اهل بیتو فیصله سره وکړو
راسه په رسول الله فیصله سره وکړو، راسه په قرآن فیصله سره وکړو. نو د تا نه چې ټول عمر دین او قرآن او شریعت پټ کړی د اهل بیت درنه پټ کړي دي، هر کال دی وهي بس فقط ماتم درته ویل د محرم کې عقاید دي شرک درته بتر کړي دي. لی خو را بیدار سي خو همدغه سي کسان دي، نه په خپل مذهب خبر دي، نه دی بل په مذهب خبر دي، نه په قرآن خبر دي، نه په دین خبر دي. همدا مو دغه خلکو ته وایو چې کاشکې مو په دې غیرت کړی وای، که ځانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان وایست. تاسو دا فکر کړی چې موږ به دغه قاری شفیع الله مؤمن بی عزت کو؟ نه خیر، دی الله په ذات مې قسم وي، دی الله په ذات مې قسم وي چې موږ ته په هغه وخت کې رب جل وعلا دا په خوب کې راته ښودلی و چې دا به مو رب جل وعلا نورم په عزت تماموي، نور به الله دې تاسو په سربلندي باندې تماموي. خو دا امکان نه لري چې تر څو پورې د موږ مسلمانان په خپلو عقایدو نه خبر سوي، خپل عقایدو باندې نه پوهه سوي، د دوی په مخ کې به روان وو. که څوک راپسې روان وو که نه روان، لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه همدغسې به خپل ځانونه قرباني کوو که د رب جل وعلا رضا وه. مسیحیان جان مننه، تاسو د الله جل وعلا خپل اخلاص او صداقت قبول کړي. ډیره مننه ښاغلی قاري صاحب. همدغه خبره ده قاري صاحب، د اخره خبره زه کوم، نور به بیا زه هم تاسو ته لاندې کښېنم انشاءالله، کوز به سم تاسې باورم انشاءالله. نور دوستان بیا راپورته کړي چې هر څوک د قاري صاحب نه پوښتنه لري. خبره ده د قاري صاحب ما خپله دغه دوستانو ټولو ته ما دا ذکر کړه، په هر لایف کې مې دوی ته دا ذکر کړي دي، دا بحثونه چې دي بحث باید وسي. بحث چې دی بحث په هیڅ زمانه کې نه دی منع سوی، نه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دی، نه په د اوس وخت کې زموږ ستاسې هیڅ مملکت دا حق نه لري. حتی زموږ ستاسې په مملکت کې هم د هغوی قانون باید دا نه وي چې بحثونه مه کوئ، سالم بحثونه باید وسي، هیڅوک چاته بد ورد نه وایي، هغه دې خپل کتابونه دغه حقیقت باید معلوم سي. دا چې اوس بحثونه منع سي او بیا پر هغه باندې پابندیانې ولګېږي او بیا نور مشکلات د دې څخه پیدا کېږي قاري صاحب، په دې کې بیا ډېر مشکلات جوړېږي ځکه چې هغه حقیقت پټېږي. هر کس باید راسي، د بریولیان په موږ تاسې کې سته، د پنجپیریان په موږ تاسې کې سته، موږ تاسې خو دیوبندیان د علماو دیوبند سره مکار ټول باید خپل کتابونه اکثریت راوړي. هر وخت باید یو بحث وسي زموږ ستاسې د ټول علماو ترمنځ، سالم بحث باید وسي. ښه باید چای سره وخوري، ښه لکه تاسې چې ښه په حوصله ورته ناست یاست، هغوی ته هم باید چای پرتي، باید په سالمه توګه باندې سالمه بڼه باندې باید بحث وسي د بحث د اصولو مطابق. او که څوک دا وایي چې بحثونه دې نه کېږي، هغه خپله دغه د اسلام د بیان د ازادۍ هغه کس خلاف دی. هغه کس خپله نه غواړي چې انسانان ته حقیقت یا حقایق ورسیږي، هغه کس خپله د حق دشمن دی، د الله جل جلاله د حقیقي لارې دشمن دی. که چیرې بحث وسي قاري صاحب، زه اطمیناني یم 100% زه یقین لرم چې انشاءالله زموږ ستاسې دغه زموږ ستاسې سني فرقه چې دا به انشاءالله 100% به یې ګټي، ځکه دا متوسطه فرقه ده، دا افرادو تفریط نه کوي. نو د دې وجې موږ تاسې همیشه زړه مو غټ کړی دی او دوی ته دغه وایو چې راسئ وروره بحث ته راسئ. او دلته قاري صاحب درته ناست دی وروره، قاري صاحب اوس فعلا چې دی د شیعګانو لپاره خپل بحثونه مخته وړي او د غومره یې وس دی او الله جل جلاله تر وس پورته هېڅوک نه نیسي. او دلته زیاتره اوس قاري صاحب ستا څخه دا ګیله هم لري، دا زموږ ستاسې ملایان ورونه دا په زړونو کې چې ستاسې سره بغض دی. تاسې خو ناخبره یاست قاري صاحب، زه خو په لایفونو کې ګرځم، هر ځای اوس ما ته د ملایان ورونه هم ستاسې سره کینه پیدا شوې ده، بدنیتې دي، بخیلان دي. که ستاسې پت یو ځای وسي د دوی به زه هم زارې وچوي. نن یو چا راته وویل دی د جهاد فتوې ولې نه ورکوي؟ ما ورته ویل هغه به شیخ هیبت الله اخندزاده ورکړي. نو قاري صاحب یې څه کوي؟ قاري صاحب خو دلته دعوت ته ناست دی. اوس که قاري صاحب سیاسي بڼه شروع کړي بیا به د زرو کسانو پر ځای به 50 ناست، نو 50 خلک هدایت ښه دی، که 1000 کسان هدایت شي. ما ورته ویل نو بیا راته ویل ته خالي په ژبه کې چالاکي کوې، په ژبه کې چالاکي نور نه مل راسه، علمي بحث به هم سره وکړو، په ژبه کې چالاکي ایسته پرېږده قاري صاحب. ما لږ به د دې سره معلومه کړو، دغه علم به لږ سره دغه کړو. ما ورته ویل ته څه رقم؟ ما ورته ویل ته عظمت خوښوې که رخصت خوښوې؟ ځینې وخت کې انسان باید رخصت ته ولاړ شي، ځینې وخت باید عظمت خوښ کړي. نو دا خلک نه دی. ما ورته ویل قاري صاحب دوی ډېر کم فکر لري قاري صاحب. دوی ما ورته ویل ولې موږ تاسې دغه 200 ملکونو ته د نړۍ په دعوت تبلیغ باندې دغه اسلام نه دی رسولی، ځکه ستا په رقم خلک ما ورته ویل په موږ کې دي، ستا په رقم کم فکره علما په موږ کې شتون لري. ما خدای جل جلاله دې نه ناراضه کېږي، ته یو کم فکره عالم یې. ما ورته ویل قاري صاحب پرې ولګېدله. د دې ټولو ستاسې سره بغض پیدا شوی دی قاري صاحب. دغه خبره مې کول اخري کې، بس مهرباني دلور جان مسیح صاحب چې مو یو منګل صاحب یا اش ته لوړو نو بیا دوا کړی وم کې چې الله پاک د مرګ د شهادت روږي، بیا اوسې جاري کې جوز خراب شوی و که نه، نو بیا خلکو دوا کوله زیاره دوا وکړو چې الله پاک د واقع قایم ما کې او سلامت لوړ شو.
منګل ورور ویله زما داسې مکې کې داسې هغه نه دی کړی هغه الفاظ نه شم ویلی زما مرد شهادت غوښته دا د هر چا کار نه دی کړی شفیع الله غوندې چې هغه حق وینا وکړي دا خو کاري صاحب ډېرې چیغې ووهلې سره پاسو حق ویو خو دې ته څوک غوړه نه شي کېښلی دا د هر چا کار نه دی دلته دلاور صاحب د مسیحا جان د دې د خبرو اوس د موږ عادي مجلس و د موږ خپرونه نور ملګرو دوستان د خپل مجلس ته بې راوړ اوس ګورې یو انسان تر هر څه پورې نسي رسېدلی یو ملګري یو کار راونیودل د مسلمان ګورې دا اوس نن د موږ د 14مه د سیرت خپرونه وه الحمدلله څومه عمر جان؟ د 14 دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مولا ابراهیم علیه السلام نه درته را شروع کړی ده د نبی علیه السلام پیدایش راغلي اوس د ما وس و طاقت خو تر دغه ځایه پورې ده نو دا تاسې په ما نیوکه کوې مولانا صاحب چې وایي ته ولې دا کار نه کوې ته څه بلا وهلی یې ته به ټول عمر زکات خورې ته به ټول عمر په حلوا پسې ګرځېږي ته څه بلا وهلی یې چې ته یو کار پر مخ باندې بوځې مسیحیان جنن د دین دفاع کوي په میډیا کې د ملحدینو په مقابل کې ولاړ ده د سیکولرانو په مقابل کې ولاړ ده د افراطیانو په مقابل کې ولاړ ده د نورو باطل پرستو په مقابل کې ولاړ ده یو بل په بل طرف کې ولاړ ده بل په بل طرف کې بل په بل طرف کې ته اوس ته د کومې خوا یې دا اوس ماته یو ملګری یو ورور راغلی و د عبدالمنان په نامه باندې مسیحا جان تاسو به هغه بحث نه یې اورېدلی ډېر اخلاقی انسان الله دې اجر ورکړي نو اعتراض یې وکړل پوښتنه یې وکړه چې دا مسأله نو لاړم کمپیوټر مې خلاص کړ د دوی کتابونه مې راواخیستل دا اوس ولا هزه مخکې عمر جان کتابونه مې راواخیستل چې دغه ده هغه ملګري په اخر کې وایي زه نور هر څه مې ختم شو اعتراض مې له منځه لاړل بس قناعت مې وکړل نور اوس خبره دلته دا ده وایي د زړه سرونو یو انسان 15 ځای نسی کېدلی تاسو دغه د علم بخشونه تاسو وګورئ په دې هر بخش کې یو علم پاتې سوی ده په سلفو کې بیا په امامان و فقهاو کې تیر سوی ده بعضې امامان د فقه امامان دي بعضې د احادیثو دي بعضې د علم تجوید دي بعضې د قراءاتو دي بعضې د صرف دي بعضې د نحو دي یو عالم پکې ډېر زیات په دې خپل فن کې مشهور سوی ده او خدمت یې کړی دی خو بل عالم نه ده راولاړ سوی چې په هغه عالم باندې دا انتقاد او اعتراض کړی ستا دا کار ولې نه ده کړی زه ولې په دې اوس وخت کې همدغه خلقو ته مسیحا جان د زړه سره همدا خبره کوم چې که مې تر څنګ نسي ودرېدلی یا د ما کومه برنامه وي یا په کوم طرف کې ولاړ یم دا خوند نه درکوي ته هغه کار وکړه چې تا ته خوند درکوي مسیحا جان بالکل ته هغه کار وکړه چې تا ته د تا په طبیعت برابر وي عمر جان تاسې مجلس کوئ زه به تاسو ته یو ګوله ډوډۍ به وخورم ښه نوش جان دارو دې څه قاضي مسیحي جان سره مجلس وکړي ښه نور ملګري مو ورته راپورته کړي خدای دې وکړي چې د ما سرسخته مخالف هغه هم لا ورته راپورته کړه سر به خلاص